زمونږ په کروڑو خلک یو وره ښه مونږ ته لا دا پته نشته دی چې د دې امونه تر اباسي نه دا خاوره د پښتون قوم برخه ده. ګوره دلته چې څه دي دا د پښتون قوم دي، په دې اولنی حق د پښتون قوم دی، په دې اولنی حق د پښتو ژبې دی. خو زما پښتون نه دی خبر، دې نه به اول ځان خبرو او بیا به چې دی هر پښتون خبرو او د یو تحریک په شکل کې به دې دپاره کار کول غواړي. که چېرته دا ماته پته نه وي که نه چې دا خاوره زما ملکیت دی، دا وسایل زما ملکیت دی، نو زه د دې د حق دپاره غږ نشم پورته کولی. دې باندې خفه کېږئ مه ګورئ چې ناوخته شوی دی. دې دا عرب چې نن ډېر خوشحاله دي دا هم ګورئ په دغه کې وو یورپین ملکونه قومونه چې نن خوشحاله دي دا مو یې ګورئ چې دا د وخت د سره خوشحاله وو. د دوی یو ډارک ایج هم تېر شوی دی، یو تور وخت په دوی هم تېر شوی دی چې زموږ نه زیات دغه بد ژوند تېر کړی دی. نو دا به نه وایئ نا امیده کېږئ به نه. بله خبره دا ده ډېر خلک به تاسو ته وایي چې یاره دا خو مالا پلانکي مشر هم نه دي کړي نو تاسو به یې څه وکئ. دومره یاد ساتئ چې دا ورته وایئ چې یاره که یو مشر اول خو یو مشر ته دا ویل نه دي په کار چې ما نه دي کړي نو تاسو به یې څه وکئ، ځکه چې کیدی شي د هغه په طریقه نه کېدل. یو ساینسدان ته چا ووایي چې یاره تا دومره پیرې کوشش و دا کار ونه شو ته ناکام شوې، نو هغه ورته وایي چې نه ما ته زه کامیاب شوم. ولې؟ ځکه چې ما ته پته ولګېده چې په دې دومره طریقو نه کېږي، زه به اوس نوې طریقه ټرای کوم. نو که زمونږ چېرته یو مشر په یو کار کې ناکامه شوی دی نو دا د هغه دغه طریقې ناکامي ده. هغه طریقه په کار دی چې موږ خپله نه کړو، بله څه طریقه دغه وکړو.